سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا د احمدشاه بابا د فیسبوک باندې صفحې مینوالو ته سلامونه. دا هماغه د کابل جلال آباد دویم سړک د لتبند د لارې دلته ګوره اوس ټکر سوی ده، خو خوشبختانه څوک پکې مړه نه دي، داسې معمولي زخمیان شته پکې. دا سړک د بایسکلونو یا د موټرسایکلو دپاره ده، او بیروبار ته وګوره، هغه موټر ګوره هغسې راتاویږي، دغسې راتاویږي، او دلته د موټرو ځای نشته. ولې بدبختانه چې دا سړک سایکلو ته جوړ شوی، دا د موټر د تلو سړک نه ده، اصلا 3 متره سړک هم نه ده. نو لطفا د حکومتي چارواکو نه، د 12مې ناحیې د رئیس نه او د کارمندانو نه خواهش کوو، غوښتنه ترې کوو چې دغه سړک غور دې وکړي. ډېر خوشحالیږو چې د کابل د ښاروالۍ له صفحې نه د کابل د شمالي برخو هغه سړکونو نقشې او د کوڅو نقشې د پخېدلو خبرې اورو، حتی چې د ټول افغانستان په شمالي برخه کې آبادي کېږي. مونږ خوشحالیږو. ولې بدبختانه چې د لوګر پکتیا خوست کابل سړک چې دوه سرحدونه دي، د غلام خان بندر ده، د هغه د خرلڅوی بندر ده، خو هغه سړک د سنګل سړک د تر اوسه هېڅ نه وه څه خبره نه ده پرې روانه. دغه د جلال آباد او د مایپر لاره د دومره ستونزو نه ډک ده. دغلته دغه یو سړک دومره بیروبار ته جوړ کړی ده، په هغه په هر قدم کې 3 متره جمپ ده، هر سړي خپل دکان مخې ته جمپ جوړ کړی ده، هر سړي د خپل کور مخې ته جمپ جوړ کړی ده. نو لطفا مخکې که فساد و، که امنیتي ستونزې وي، که اقتصادي ستونزې وي، اوس نظام د دولت ده، جدا دا غوښتنه کوو چې په دغې لارې د پاملرنه وکړي. د ناحیې رئیس صاحب نه جدا غوښتنه ده، ټول د احمدشاه بابا مینې د دغې شاوخوا ملحقه علاقو ټول مینوال د دغه ویډیو خپره کړي او چې د مسؤلینو ورسیږي، ځکه چې دا سړک د دې جوګه نه ده چې دومره بیروبار ته دی دا موټر ځي او راځي پې.